د مهربان خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه ګران شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د ریاضي د ویډیوګانو په سلسله کې نن موږ تاسو شپږ اویاومه ویډیو ثبتوو. په دې ویډیو کې موږ تاسو د اشاریه عددونو د تقسیم عبارتي سوالونه به حل کړو. کلمانو کتابچه آماده کړئ. راځئ د خیره. ګران شاګردانو اول سوال داست دی و یو تجار 928.15 افغانۍ پر 940 فقیرانو تقسیم کړي دي. یو جیش تنو ته 18.15 افغانۍ ورسېدې. معلوم کړئ چې پاته هر کس ته څو افغانۍ رسیږي. ګرانو شاګردانو دا سوال لنډ به زه تاسو ته تشریح کړم. مکمل پیسې یا د پیسو مقدار چې د تجاره سره دی 928.15 افغانۍ دي. د فقیرانو شمیر 940 کسان دي. اوس نو یو جیش کسانو ته 18.15 افغانۍ ورسېدل. وایي اوس پاته کسان چې دي، پاته کم کسان فقیران چې پاته دي و دوی ته څومره افغانۍ رسېږي دا معلوم کړئ. اول به د خیر سره موږ تاسو په داسې وکړو چې پاته څو کسان پاته دي د 940 څخه. د 940 څخه به یو جیش منفي کړو. راځئ د خیر سره 940 منفي یو جیش. د 9 څخه چې یو کم 8 او د 4 څخه چې 3 کم 1 18 کسان. معنا زموږ تاسو کم کسان چې پاته دي یا کم فقیران چې پاته دي هغه 18 کسان چې پاته دي. بالکل سي دا کسان خو مو پیدا کړئ. اوس نو د دغه پیسو څخه و یو جیش فقیرانو ته پیسې ویشل سوي دي چې فی کس ته 18.15 افغانۍ رسېدلي دي. اوس موږ تاسو باید دا معلوم کړو چې دا یو جیش کسانو ته څومره پیسې توزیع سوي دي. نو څنګه کوو؟ راځئ د خیره سره قرار 18.15 په څو کې ضربو؟ په یو جیش کې ضربو چې یو جیش کسانو ته څومره پیسې توزیع سوي دي. قرار راځئ دا ضرب کوي. اوس نو یو 15 هغه 15 یو 2 هغه 2 یو چې په 2 کې ضرب کوم 2 یو چې په 1 کې ضرب کوم 1 3 په 15 کې 15 دا 15 لیکم یو می حاصل دی. 3 په 2 کې 6 کېږي یو حاصل و دا 1 3 په 2 کې 21 کېږي یو لیکم 2 مو حاصل دی. په یاد مو 2 مو حاصل دی. 3 په 1 کې دا 3 2 حاصل و دا څو دا 15. راځئ د خیره سره د عددونو سره جمع کړئ. ښه 15 په خپله راتا کوو. 15 و 2 څو کېږي ګرانو شاګردانو؟ دا 1 و 14 کېږي دا 4 یو مو حاصل یو دا 2 یو حاصل و دا 3 15 په خپله راتا کوي. اوس اشاریه علامه څو خانې اشاریه لرو؟ 2 خانې اشاریه لرو. نو 2 عدده باید موږ تاسو چې شکو جلا کړو. دا اول رقم دا دوم رقم اشاریه په دې ځای کې راغلي. نو د دې معنا دا دی چې یو جیش فقیرانو ته د تجار سړی 504.15 افغانۍ پیسې چې کړي دي توزیع کړي دي. اوس نو څومره پیسې پاته دي څومره د پاته پیسې به هم معلومه. د پاته پیسې د معلومولو لپاره باید موږ تاسو د تفریقه څخه کار واخلو. پاته پیسې دلته غواړم معلوم کړم. پاته پیسې سیری. نو څنګه کو؟ د 928.15 افغانۍ څخه 504.15 افغانۍ چې کو منفي کو. د اعدادو په منفي کې موږ تاسو یو اصول موږ زده کړل چې د اشاریه خانو تعداد په منفي کې باید 100% مساوي. تاسو وګورئ دلته په لوړ عدد کې یوه خانه اشاریه ده، په لاندې عدد کې 2 خانې دي. نو دلته باید یو صفر موږ تاسو کښېږدو تر څو چې د اشاریه خانو تعداد سره چې مساوي سي. اوس راځئ د خیر سره منفي عملیه اجرا کوي. د 0 څخه 15 نه منفي کېږي یو ورته پور کوي چې یو ورته پور کوي دا 0 به په لاس بدل سي او دا 4 په 15 بدلیږي. دا 15 په 4 بدلیږي. یو وارې بیا د 0 څخه موږ 15 نسو منفي کولی. د 15 څخه یو پور کوو دا 0 به په لاس بدلیږي او دا 15 په 4 بدلیږي. ښه اوس نو راځئ د خیر سره د لسو څخه چې 15 کم څو پاتېږي دا 15
دا 5 پاتې شو. د څلورو څخه اوه نه سو منفي کولی نو د څنګ همسایه څخه یو پور که د 7 څخه چې یو پور ورته ورکړو دا 4 به په 14 بدل سي او دا 7 په یاد مو وي په 6 بدلیږي. صحیح سو. اوس د 14 څخه چې 7 کم څو پاتېږي 7 پاتېږي. اشاریه علامه راله اشاریه علامه په خپل ولیکئ. اوس 6 دی د 6 څخه 4 منفي کوي څو پاتېږي دا 2 منفي 2 پاتې سوله. د 2 څخه 3 موږ تاسو نه سو منفي کولی یو ورته پور کوي دا به 2 به په 12 بدل سي او نه به په 8 بدل سي. ستاسو چې په یاد دي د 12 څخه چې اوس 3 موږ کم کو څو پاتېږي نه پاتېږي دا یې نه بالکل صحیح دي. د 8 څخه اوس 15 کم کوي د 8 څخه چې 15 کم کو موږ څو پاتېږي دا یې 3 پاتېږي. باقي مانده پیسې چې د تجار سره پاتې دي هغه 392.15 افغانۍ پاتې دي. اوس نو دلته څو پکې ران پاتې دي 18 کسان پاتې دي 18 غریبان نور پاتې دي. نو اوس دغه 392.15 افغانۍ غواړو پر 18 غریبانو باندې موږ تقسیم کو چې هر فی نفر ته څو افغانۍ چش کېږي رسیږي. نو راځئ قرار د چش څخه کار واخلو تقسیم څخه. اوس د فی نفر د غواړو چې دغه 392.15 پر 18 کسانو باندې چش کو تقسیم کو. غواړو دا داسې ګورئ سټپ بای سټپ لیکم چې تاسو پوه سئ. غواړو چې دا 392.15 افغانۍ پر 18 غریبانو باندې تقسیم کو چې پی غریب ته څو افغانۍ چش کېږي رسیږي. ګوره په دې عین سوال کې هم ضرب عملیه مو اجرا کړه هم تفریق مو اجرا کړه. اوس غواړو موږ تاسو د تقسیم عملیه اجرا کړو. راځئ د خیره سره تقسیم عملیه 392.15 تقسیم پر څو 18. ګرانو شاګردانو تاسو وګورئ اوله خانه 3 دی 3 خونو تر 18 کوچنی دی نو مجبور یې څنګه عدد به ورسره یو ځای کړو. څنګه عدد چې موږ ورسره یو ځای کړئ نه جیسو. اوس نو تاسو وګورئ نه جیش تر 18 لوی دی نو تقسیم اجرا کولی سو 2 ورکو. راځي 2 2 په 8 کې ضرب کړئ 8 2 څو کېږي 14 دا یې 14 لیکم یو مې حاصل دی 2 په یو کې دا یې 2 یو حاصل و دا یې 3 شپږ جیش. نه جیش څخه شپږ جیش په منفي کو د 9 څخه شپږ کم کوم څو پاتېږي دا یې 3 پاتېږي. دا یې 8 دا یې نه د 3 څخه چې 3 کم کوم 0 لیکلو ته ضرورت نشته. نو راځئ باید اوس نو 3 تر 18 کوچنی دی یو خانه باید چی کو کښته کو یا یو عدد باید کښته کو. عدد مو کښته کوي دا یې 2 مو کښته کوي قرار دلته 2 به ولیکو برا څو جوړېږي 2 جیش جوړېږي. اوس راځئ د خیره سره که 2 ورکو خو شپږ جیش کېږي یا ډېر لویږي نو یو به ورکو یو چې په 8 کې ضرب کو 8 یو چې په یو کې ضرب کو دا یو. راځئ د خیره د 2 جیش څخه 18 چش کوي منفي کوي. ښه ماته متوجه سئ ګران شاګردانو د 2 څخه 8 موږ نه سو منفي کولی یو به د 3 څخه پور به واخلو دا به څو سي 12 سي. د 12 څخه چې 8 کم کو موږ تاسو څو پاتېږي د 12 څخه چې 8 کم کو 4 پاتېږي. ښه دلته خو نو 3 نه دی اوس 2 دی د 2 څخه چې یو کم څو کېږي یو پاتېږي دا یې 14. تاسو ښه متوجه سئ 14 تر 18 کوچنی دی تفریق عملیه نه اجرا کېږي نو باید یو عدد کښته کړو. د عدد د کښته کېدو څخه مخکې اشاریه علامه ده دا اشاریه قرار دلته په خارج قسمت کې ولیکه دا دی مې لیکئ. اوس راځئ بل رقم کښته کړئ رقم کښته کړئ 7 به کښته کړو 7 به کښته کړو دا 100 څو کېږي 140 کېږي. راځئ اوس نو باید کوم عدد په 18 کې موږ تاسو ضرب کو چې جواب یې یا خود 140 سي یا د 140 څخه کوچنی عدد. راځئ د خیر 15 یو وارې موږ تاسو په ولیکو دلته 15 په 18 کې به ضرب کو 15 چې په 8 کې ضرب کو 8 15 دا یې 0 لیکو 4 مو حاصل 15 په یو کې 15 4 حاصل لرو دا یې نه دا یې 90 یا کوچنی عدد دی. راځئ شپږ په نظر کې ونیسئ شپږ کوچنی راځي و 8 به په نظر کې نیسو 8 څو کېږي 8 4 شپېته کېږي 8 4 شپېته دا یې 4 لیکم شپږ مې چیش دی شپږ مې حاصل دی. بیا راځئ دغه 8 په یو کې ضرب کړئ 8 چې په یو کې ضرب کړو دا یې 8 شپږ دلته موږ تاسو حاصل لرو دا یې څو دا یې 14 نو 8 بالکل سمیږي. راځئ 8 ولیکو 8 دا نور عددونه به زه دلته پاکم
اته څو کېږي؟ اته چې په اته کې ضرب کړو، اته څلور شپېته، دا یې څلور لیکم، شپږ مو حاصل دی، ستاسو په یاد وي. اته چې په یو کې ضرب کړو، اته شپږ حاصل و، دا یې څو؟ دا یې 14. د اووه څخه چې څلور کم کم څو پاتېږي؟ دا یې 3 پاتېږي. د څلورو څخه څلور 0 پاتېږي. د یو څخه یو کم کم څو؟ 0 پاتېږي. ښه، نو 3 پاته دی. 3 خو تر 18 کوچنی دی. نو راځئ د خیره سره 5 چې شکو راکښته کړو. 5 به کښته کړو. 5 چې کښته کړو، دا یې څو کېږي؟ دا یې 15 جیش به ځینې جوړېږي. 15 جیش جوړېږي. ښه، راځئ دلته 15 جیش دې خواته به ولیکو، باره به تفریق عملیه اجرا وکړو. دا یې 15 جیش. ښه، اوس نو څو یو بیا هم باید ورکړو. یو چې په 18 کې ضرب کړو، خو دې 18 کېږي. راځئ د 18 څخه اوس 15 جیش، د 15 جیش څخه 18 منفي کړئ. د 3 څخه یو پور واخلئ، دا یې 15. د 15 څخه چې 8 منفي کړو، څو پاتېږي؟ دا یې 7 پاتېږي. 7 دا یې 7 شو. ښه، ډېر ښه. د 2 څخه چې یو کم کم، دا یې څو پاتېږي؟ 1 کېږي. دا یې 18 شو. اوس نو آیا موږ بل عدد لرو چې کښته کړو یا نسته؟ نو اشاریه لرو، چې اشاریه په خارجي قسمت کې موږ تاسو لرو. د یو صفر چې دی اجازه سته چې یو صفر دلته چې شو ولیکو. یو سلو څو ځین جوړ سو؟ 80 ځین جوړ سو. اوس نو څو باید ورکړو؟ تاسو په یاد دي 8 مو ورکړل، یو سلو څلور څلوېښت سو. راځئ اوس نه به ورکړو. نه څو کېږي چې نه ولیکو؟ راځئ دلته نه ولیکئ. نه په 8 کې اوس ضرب کړئ. نه 8 څو کېږي؟ نه 8 2 کېږي. دا یې 2 به ولیکم. 7 مې چې دی حاصل سو. ښه، نه په یو کې به ضرب کوم. نه په یو کې څو کېږي؟ نه 7 حاصل لرو. دا یې څو؟ 14. ښه، راځئ د خیره سره د 180 څخه چې 122 کم کم څو پاتېږي؟ 8 پاتېږي. دویمه پوښتنه، ګران شاګردانو، دویمه پوښتنه داسې ده، وایي یو دکاندار په 109.1 افغانیو 3.7 کیلوګرام انار اخیستی دي د خپل دکان لپاره، او بیا یې 1 کیلوګرام انار یې په 250.25 افغانیو خرڅ کړل. اوس نو وایي په فی کیلوګرام کې ګټه حساب کړئ. اول د فی کیلوګرام قیمت په پیدا کوو چې دا دکاندار فی کیلوګرام انار یې په څو رانیول دي. اوس خو موږ ته داسې وایي 109.7 افغانیو باندې 3.7 کیلوګرام انار یې رانیوي. معنا د 1 کیلوګرام بیه موږ ته نه راته وایي د 3.7 کیلوګرام انارو بیه 109.7 افغاني دي. اول به ته د فی کیلوګرام انارو ګټه، فی کیلوګرام انار رانیولو بیه به پیدا کوي. راځئ د خیره سره نو څنګه کو؟ قرار داسې کو 109.7 تقسیم پر څو کو؟ تقسیم پر 3.7 باندې باید وکړو. دا تر څو چې موږ ته د فی کیلوګرام انارو بیه موږ ته معلوم شي. د فی کیلوګرام یا د 1 کیلوګرام انارو بیه باید موږ تاسو اول چې شو معلوم کو ځان ته. صحیح دی؟ راځئ د خیر سره ما ته ښه متوجه سي. مقسوم خو 109.7 نو موږ تاسو مقسوم دی او مقسوم علیه مو 3.7 دی و دی. اول باید مقسوم علیه باید اسکل اشاریه عدد نه، اشاریه عدد باید نه. نو د جې لپاره باید موږ تاسو مقسوم او مقسوم علیه دواړه په لسو کې چې کو ضرب کړو. دا چې په لسو کې ضرب کړو دا به 1809 جوړیږي، ځکه چې اشاریه یو خانه مخ دلته راځي او هغه اهمیت نه لري. تقسیم دا تقسیم علامه. ښه، په 3.7 که چیرې 3.7 په لسو کې موږ تاسو ضرب کړو، باره ځینې څو جوړیږي؟ 20 ځینې جوړیږي. 20 دا یې 20 ځینې جوړ شول. 20 ځینې جوړ شول. اوس راځئ د خیر سره تقسیم عملیه اجرا کړئ. تاسو وګورئ
اوله خانه یو دی، یو خو نو تر 27 کوچنی دی، تقسیم نه کېږي. دویمه خانه ورسره یو ځای کې دی 18 کېږي، 18 بیا هم تر 27 کوچنی دی. نو دریمه خانه باید ورسره یو ځای کو 108 ځینې جوړېږي. اوس نو راځئ څو رسېږي، تاسو راځئ دلته لاندې محاسبه کو، په 5 کې به ضرب کو. په 5 کې څو کېږي؟ 5 جېش، دا 5 درېیمو حاصل سوله، 5 په 3 کې 15 سوله، 3 حاصل و، دا 14 19 دا 18 سوه. بیخي صحیح سو. نو 5 باید موږ تاسو ورکړو. دا یې 5 په و کې 5 جېش، دا یې 15 لیکم، درېیمې حاصل 5 3 15 3 حاصل لرو، دا یې 18. بالکل صحیح دی. د 108 څخه 115 چې کوو موږ تاسو منفي کوو. راځئ د خیره سره منفي کوي. د 9 څخه چې 15 کم کم څو پاتېږي؟ 4. د 8 څخه 8 کم کم 0. د 1 څخه 1 کم کم 0. یوازې 4 پاتې شو. راځئ د خیره سره و به کښته کو. و چې په کښته کو دا یې څو کېږي؟ 40 ځینې جوړېږي. راځئ یو باید ورکړو. یو چې په 20 کې ضرب کو دا یې 20. د 40 څخه چې 20 کم کو، د 9 څخه چې 1 کم کم 0، د 4 څخه چې 3 کم کم دا یې څو؟ دا یې 10. 10 تر 20 کوچنی دی. نو اشاریه موږ دلته په خارجي قسمت کې یږدو، یو 0 دلته اضافه کوو، دا یې 100. اوس راځئ څو باید ورکړو؟ 3 فکر کوم غټیږي. راځئ تاسو 3 به محاسبه کو، دا یې 3. و په 3 کې 21، دا یو 2 محاصل دی. 3 څو کېږي؟ نه، څو حاصل و؟ 2 حاصل و، دا یې 11 کېږي یا غټیږي. نو 2 باید ورکړو. راځئ د خیره سره 2 ولیکو. دا و په 2 کې څو کېږي؟ 14. دا یې 4 لیکم، یو مې حاصل. 2 په 3 کې څو کېږي؟ 6 کېږي، یو حاصل و، دا یې 1. اوس نو د 100 څخه 4 اویا موږ تاسو باید څه کو؟ منفي کو. د 0 و څنګ ته تاسو وګورئ، د 0 څخه 4 نه منفي کېږي. د څنګ همسایه هم 0 دی، نو د 1 څخه کومک اخلو. دا به 10 یو څنګ همسایه ته پور ورکړي، دا به 10 دا 10 په 9 ته بدل سو، او دا 1 0 ته بدل سو. ستاسو د نکتې ته فکر یې. د 10 څخه راځي و منفي کوي. د 10 څخه چې د 10 څخه بخښه کوي، د 10 څخه 4 منفي کوو. د 10 څخه چې 4 کم کم 6 پاتېږي. د 9 څخه و منفي کوي. د 9 څخه چې و منفي کوي څو پاتېږي؟ 2 منفي کېږي. خو دلته خو 0 سوله، 26 پاتې سو. اشاریه لرو، د 1 0 بل ورکولو چې لرو اجازه لا لرو، 1 0 بل لا به ورکړو. 200 څو پاتې سو؟ 280 سوله. اوس نو څو باید موږ تاسو ورکړو؟ 10 خو نو ډېرېږي، 380 ځینې جوړېږي. زه وایم چې و ورکړو څو کېږي؟ راځئ و حساب محاسبه وکړو. و 49 کېږي، دا یې نه ولیکئ، 4 محاصل. و په 3 کې څو کېږي؟ و 3 21 کېږي، و 3 21 کېږي، 4 محاصل و، دا یې 25. بیخي سي دي. و رښتیا مناسب قیمت دی. نو راځئ د خیره سره و به په عدد کې ضرب کړو. و په 3 کې څو کېږي؟ 21، دا یو لیکم، و 49 کېږي، بخښه کوئ. اوس نو و په 20 کې ضرب کړو. و چې په 20 کې ضرب کړو، پخوا مو لا ضرب کړی دی. 200 200 نه 50 بله. د 280 څخه چې 200 نه 50 کم کم څو پاتېږي؟ 1 پاتېږي. نور تقسیم ته ادامه نه ورکوو، ځکه چې باره سوال چې کېږي زموږ څخه اوږدېږي، نو باره د غونډه بحث دی، د غونډه اشارې قیمت بحث دی. اوس نو د 1 کیلوګرام د انارو بیه موږ معلوم کړل. د 1 کیلوګرام د انارو بیه څو رالی؟ 1.50 اشارې څو رالی؟ 20 رالی. اوس خو د 1 کیلوګرامو انارو بیه مو پیدا کړل چې 1.50 اشارې 20 افغانۍ دی. معنا دا دکاندار چې 3.1 کیلوګرام انار یې په 108.1 افغانۍ رانیولې دي، 1 کیلو ورته په څو تمامیږي؟ په 1.50 افغانۍ تمامیږي. او دی په خپل دکان کې په څو خرڅي؟ فی کیلو په 2.50 افغانۍ خرڅي. نو قرار د فی کیلو ګټه که غواړې معلوم کړې، څنګه باید وکړو؟ د فی کیلو ګټه که غواړو معلوم کړو، نو داسې کوو، د 2.50 افغانو څخه 1.50 افغانۍ چې کوو منفي کوو. 2.50 چې د خرڅولو بیه دی، خرڅول.
او دغه 1.50.28 چې دی رانیولو بیه دی، رانیولو بیه. اوس نو پاته کوم منفي اصلي تفریق چې دی هغه په 1 کیلو کې زموږ تاسو چې دی ګټه ده یا د دکاندار ګټه ده. راځئ د خیره سره د 50 څخه ونه منفي کېږي، یو ورته پور کدای څو کېږي 15 کېږي. د 15 څخه راځئ د خیره سره و منفي کو، د 15 څخه چې و کم کو څو پاتېږي راته ووایاست. د 15 څخه چې و موږ تاسو کم کو دا یې 8 پاتېږي، 8 پاتې سو. صحیح سو. اوس نو دلته د 2 پر ځای خو نو اوس موږ تاسو یو لرو صحیح دی، ځکه چې یو مونږ په پور ورکړل، د یو څخه 2 نه سو منفي کولی، د 2 څخه یو پور ورته دا به څو سي 11 به ځینې جوړ سي. د 11 څخه اوس څو منفي کوو 2 منفي کوو څو پاتېږي نه منفي نه پاتېږي دا یا نه اشاریه علامه راله دا اشاریه په خپل لیکو. اوس نو دلته خو 2 نشته یو دی، دلته د یو څخه یو منفي کوي، د یو څخه چې یو منفي کوي څو پاتېږي 0 پاتېږي. د 50 څخه چې 15 کم کوم 0 دا 0 ضرورت نشته چې ولیکو. نو موږ داسې وایو نوموړي دکاندار په 1 کیلوګرام انارو کې 0.89 افغاني چشکی پیسې ګټي. معنا ته 1 افغاني لا لږ دغونه مقدار پیسې چشتي دا دکاندار ګټي. دا و ګران شاګردانو د دوهم سوال چشي جواب. او په دوهم سوال کې دا یو بل خبر غواړم اضافه کم که چیرته غواړې ټوټل ګټه د دکاندار د پیدا کې چې په 3.1 کیلوګرام کې د څومره پیسې ګټي نو عبارت څنګه کوو داسې کوو. که غواړې په ټولو انارو کې د ګټه پیدا کې په فی کیلو کې خو د 0.89 سو دومره پیسې ګټي. ټول انار څو دی 3.1 دی 3.1 په څو کې ضرب که په 0.89 کې ضرب که بالا د ټول په 3.1 کیلوګرامو انارو کې ګټه موږ ته په لاس راکوي. راځئ ضرب یې کړو، دا به ضرب هم به زه اجرا کړم. و په 8 کې ضرب کړئ، و 8 څو کېږي 50 کېږي، دا یې 6 لیکم 5 مې چشتي حاصل سوله. و په 9 کې ضرب کړئ، و په 9 کې څو کېږي 3 کېږي، 5 حاصل لرو، دا یې څو دا یې 8 دا یې 8 به ولیکم څو مې حاصل دی دا یې 6 مې حاصل دی. و په 0 کې 0 دی 6 حاصل و دا یې 6 خپله ولیکم. راځئ د خیر سره 3 نوبات دی 3 په دا ټول عددو کې ضرب کړه، 3 په 8 کې ضرب کړه، 8 3 څو کېږي 24 4 لیکم 2 مې چشتي 2 مې حاصل سوله بیخي صحیح سو. 3 په 9 کې ضرب کړه، نه 3 څو کېږي 28 کېږي، 2 حاصل و دا یې 29 نه لیکم بیا 2 مې حاصل دی، 3 په 0 کې 0 2 حاصل دی دا یې خپل 2 ولیکه. دا عددونه سره جمع که 6 په خپل 6 رالی، 8 و 4 سره جمع که 8 و 4 څو کېږي 12 دا یې 2 لیکم، یو مې حاصل رالی، یو نه دا یې 10 او 6 سره جمع کو دا یې 6 دا یې 6 لیکم، یو بیا حاصل دی، یو 2 څو کېږي دا یې 3 کېږي. څو خانې اشاریه لرو 3 خانې اشاریه لرو. راځئ د خیره 3 خانې اشاریه 3 سره جلا کړئ 1 2 دا یې 3 دا یې. نو موږ بالاخره وایو چې په 3.1 کیلوګرامو انارو کښې نوموړي دکاندار 3.6 افغاني چې شي پیسې ګټلې دي. معنا 3 افغاني او 1 برخه څو پیسې ګټلې دي. ګرانو شاګردانو دریم سوال مې لیکل دي خو د ځای د نه موجودیت له امله دا سوال زه تاسو ته کورنۍ کار په شکل تاسو ته سپارم. دا سوال حل کړئ. سوال داسې وایي که چیرې د فی کیلوګرام کچالو بیه 28.15 افغانۍ وي او موږ په جیب کې 4215 افغانۍ ولرو نو څو کیلو کچالو رانیولی سو. د کچالو مقدار پیدا کړئ. تر بله ویډیو پورې پر لوی مهربانه خدای جل جلاله مو سپارم. کامیاب و موفق اوسئ.